چمن دروازه به د سهار له 8 مازدیګر تر 6 بجو خلاصوي. سلام ستړي مشئ، زموږ پامیر پلس چینل ته په خیر راغلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اسانتیاو په زیاتولو هوکړه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان ته د افغانستان اسلامي امارت د پلاوي د سفر په لړ کې د سوداګرۍ برخه کې پر مهمو مواردو هوکړه شوې دي. راپورونه وایي چې د کندهار سپین بولدک چمن دروازه به هر سهار له 8 د مازدیګر تر 6 بجو پورې د سوداګرو پر مخ پرانستې وي. رسنۍ وایي چې پاکستان د سوداګرۍ برخه کې د لا ډېرې همکارۍ ژمنه هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې پاکستان تر دې وړاندې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو تر اوسه پورې حتی پر یوه هغه هم عمل نه دی کړی. اوس به وکتل شي چې دوی څومره خپلو وعدو ته ژمن پاتې کیږي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پامیر پلس چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.